بکاره چې پارټي سینیئر تعالی کور درغلی وي ستا د کور ته چرګوړه نه دی مړ ستا غټ پټ انسان مړ دی ستا ته اوس قوم ولاړ دی د پارټي په سینیئر باندې زموږ نه زیات پریشر دی خو چې هلته ته موږ دې څنګه لرو چې موږ له پی کې راکړه موږ له پی کې راکړه پی کې به هم راکړي انې به هم راکړي زموږ فوکس په انې باندې دی زموږ انشاءالله انې په دې ویډیو کې د ریحان زیب کوم ورور چې دی هغې دا ویل چې آیا موږ له دې یا وړوکی سیټ یا غټ سیټ راکړي خو کم خلک چې دي هغه پې دا زور راولي چې آیا کم غټ سیټ او کم دواړه سیټونه وی په کار دي چې هغه تا ته میلاو شي خو حالانکې که موږ وګورو د پارټۍ کومه فیصله چې دا تر اوسه پورې ونه شوه او زه هریان دایم چې لکه اخر کار دیو ته په دې مبارک زیب باندې څه تکلیف دی چې دی له هغه سیټ نه ورکوي یعنې تر اوسه پورې د هغې کم قایدین چې دي کم مشران چې دي هغه ورسره ملاقاتونه وکړه خبرې اترې پکې وشوې خو فیل حال چې کم دی سیټ هغه لا چاته نه دی میلاو شوی او نه دا امکان شته چې مبارک زیب ته به یا میلاو شي او که نه خو لکه که موږ هسې سوچ وکړو که نه 2 سیټه خو که نه ورکوي نو په کار دی چې دا یو سیټ خو خامخا هغه ته میلاو شي که دا یو غټ سیټ بل چاله ورکوي یا دا وړوکی سیټ بل چاله ورکوي نو که یو سیټ هغه ته میلاو شي نو هغه به هم ډېره زیاته ښه وي د باجوړ ولس چې کم دی هغه به هم پې خوشحاله شي او کم امن چې دی به پکې هم راشي که چرې داسې وشوه که سیټ یې ورنه کړو بل طرف ته خو هغه آزاد ودرېږي او د آزاد ودرېدو سره چې کم باجوړ کې کم یو داسې بدامني غونته ټایپ چل به پکې شروع شي نو د هغې نه ښه دا ده چې پاکستان تحریک انصاف کم حکومت چې دی او د دې علاوه کم سینیر کسان چې دي چې هغه رایوځي شي دا فیصله وکړي او کم سیټ چې دی هغه مبارک زیب ته ښه په خوښه ورکړي دغه ویډیو به تاسو سره هم شریک کړه انشاءالله بلې ویډیو کې ملاوو الله حافظ